که درمنو زه دا وخت د کوټې په بي ام سي هسپتال کې یم. دا ځوان ګلمیر نومیږي چې د افغانستان کندهار ولایت څخه 3 میاشتې مخکې راغلی د خپلې کورنۍ سره. ګلمیر چې دی سندرغاړی دی، کوټې ته راغلی و، په کوټه کې ژوند کوي په نوي کلي کې. دی د ګیس سره ناولده و، نو د شپې ګیس پرېښی دی، هغه مړ شوی دی. بیا چې دی دانه وهلې ده، هغه یو چاودنه کړې ده چې په هغه کې د ده د کورنۍ ټول غړي 6 تنه له ده سره دا ټول سوځل شوي دي. څوک 100% کې سوځل شوي دي، څوک 80% سوځل شوي دي. کور والا یې ښځه یې وفات شوه، شهیده شوله، یو بله بچی شهیده شوله. دا 3 بچیان او دی هم په ډېر سخت حالت کې دي. عاجلې مرستې ته ضرورت لري. لرو بر افغانانو باندې غږ کوم، که په امریکا کې دي که په استرالیا کې دي، د ده موبایل نمبر، د ده خپل موبایل نمبر به دی اوس درته ووایي چې هم یې وټساپ دی هم یې موبایل نمبر دی. مرستې ورته راولېږئ، مدد یې وکړي، که نه یو دا نور بچیان به هم له لاسه ورکړي. مره وروره ته خپل موبایل نمبر راته ووایه. 0 3 3 1 2 3 5 4 8 1 4. بیا یې ووایه په زوره. 0 3 3 1 2 3 5 4 8 1 4. دا زما د واټساپ او د شخصي ټلیفون شماره ده. مهرباني. زما په هغه وختو کې زما د خولې خوند لاړې، زه د شي په خوند بیا نه یم پوهېدلی، او زه د شي په بوی بیا نه یم پوهېدلی. دا 3-4 کاله کېږي زه د هېڅ شي په بوی نه پوهېږم. نو دا دغه ټلیفون لیټ مې نه ولګوئ، سړی مومنان دې راکښېنوي، د خوبه په بوی مې نه یم پوهېدلی. ټلیفون مې کښېښوی، کوټ مې وکښی، جټر چې مې دا ګوته مې داسې پر کښېښلله، جټر چې لمبا وکړله له ګرده خونه پټه شوه. زه دا لمبې د دروازې سره دا ځوانان ګواه دي، دا ځوان د ونې وغورځولم لکه دا ځای وغه جوار. په خونه کې بغارې سوې چې غارې سوې لمبې وې، بلا مې د لوی الله امر واخیستې. خونه مې ورالا کړله، له 2 ماشومان مې یو وارې راویستل د دا وره، بیا مې پر ورالا کړه 2 ماشومان مې بیا راویستل د دا وره، 3یم وارې مې پر ورالا کړله، له خپلو بچیان چې نن په شهادت ورسېدل هغه مې راویستل. دا چې الله زما نه وروزي کړي، دا د لوی الله خوښه وه، دا د الله د طرفه. څو نقصان شوی دي؟ څو بچیان دې مړه شوي دي؟ څوک یوه مې نن کوروالا په شهادت ورسېدله، یوه مې 3 ورځې در مخه یو لړکۍ په شهادت ورسېدله. څو ژوندي یاست؟ زه ژوندی یم، دا لور مې ژوندی ده، هغه زوی مې یم چې ووینې انشاءالله. الله چې کوما، الله چې په کوما په الله بلا مې جاله نظیري. بس خیر ده، د الله خوښه.